پښتنو په 12 اگست باندې زمونږ د قومي شهیدانو اوله ورځ ده. په 12 اگست باندې پښتنو زمونږ د قومي شهیدانو اوله ورځ ده. په 12 اگست باندې زمونږ د قومي شهیدانو اوله ورځ ده د بابړې پښتنو. په 13 اگست باندې دویمه ورځ ده. په 14 اگست باندې دریمه ورځ ده. تاسو راته ووایه پښتنو، د مړي په دریمه باندې خلک ګډاګانې کوي، سندرې اوري، ګډېږي او که نه په حجره کې ناست دعا ته ناست وي. تاسو باندې هر څه پرېږدم پښتنو، تاسو راته ووایئ 600 پښتانه شهیدان کېدل، هغوی باندې ګولۍ ورول او بیا د هغه د بابړې د شهیدانو نه د هغه د ګولو پیسې هم اخیستل، او په دې کې به هم زما د پښتانه بې غیرته دلاګان به جنډې به په موټرسایکلو باندې تړلي او ګډېږي به. هر څه زه ستاسو باندې پرېږدم چې د مړي په دریمه باندې خلک ګډېږي او په غمرازي کوي. هر څه به تاسو پرېږدم پښتنو.